ښکلاوې د دنیا واړه په تا را څرخېدلي ښکلاوې د دنیا واړه په تا را څرخېدلې په پټه له جنت سره څه تار لري اریوبه. د سولې پیغام رادیو درنو اوریدونکو او همدا شان پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو او لیدونکو سلامونه مو د اریوب له ښایسته سیمې څخه ومنئ. همدا شیبه موږ چیرې یو دا سوری پرخه ده چې نه د لاندې ملګري شاعران سره راټول شوي دي. بېګا شپه مو په اریوب کې وه د مرغانو په نرمو نرمو غاړو سره راویښ شوي یو او یوه سندریزه ورځ مو پیل کړې ده په نغمې نغمې اریوب کې. دوستانو دلته چې ما سره خوا و شا ناست دي عابد زادران، عصمت پاچا، سکندر صاحب خو زما سره خپل ملګري راغلي او دغه نور څوک چې دي دلته دا ټول د اریوب د سیمې اوسیدونکي دي، شاعران دي، د ښه ذوق څښتنان دي. غواړو چې په دغه برخه کې له دوی سره خبرې هم وکړو، شعرونه هم ترې واورو، ټپې هم ترې واورو او د دې ترڅنګ ښکلې ښکلې بیتونه به هم ترې واورو. باید یادونه وکړم چې په دغه راتګ کې له موږ سره وادان صاحب ډېره همکاري وکړه. د وادان صاحب له مینې ډېره مننه کوو، خوشحاله دي دغه راز نورو ملګرو څخه چې ما ته د ډېرو نومونه نه راځي. پاچا صاحب زه خو وایم چې پیل ته ورته وکړه او بیا به داسې ورو په ورو دغو ملګرو ته ورشو، له دوی به ډېر څه بیا واورو. مهرباني څه چې آماده وي هغه له اورېدونکو او لیدونکو سره شریک کړه. ټولو ته سلامونه وایم. دغه یو غزل دی چې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې، څنګه خبر زما د زړه نه نه یې، ولې نو ته پکې دننه نه یې. څنګه خبر زما د زړه نه نه یې، ولې نو ته پکې دننه نه یې. او ځکه په رنګ د ګلاب ګل نه یمه، ته هم په قد د چنار ونه نه یې. ځکه په رنګ د ګلاب ګل نه یمه، ته هم په قد د چنار ونه نه یې. او مطلب نو زړه د دې سکې نه جوړ دی، مطلب نو زړه د دې سکې نه جوړ دی. مطلب نو ته په چا غمجنه نه یې، او غم به وژلې وې نازکې جینۍ. غم به وژلې وې نازکې جینۍ، غم به وژلې وې نازکې جینۍ. شکر وباسه چې مینه نه یې. ډېرلی ډېرلی. نو داسې به وکړو عابد صاحب، له تا به یې هم واورو. داسې پیل کوم، اول دې ځان را وپېژنه، نوم دې څه دی؟ زه تاسو ته ښه راغلاست وایم چې دلته راغلی تاسو ټول ټیم نه، پاچا صاحب نه، ټولو ملګرو نه په خیر راشئ، هر کله راشئ. زما نوم فارغ شاه دی، شوقي تخلص. نو یو څو بیتونه یا یو غزل درنه اورو مهرباني. صحیح دی. وایي نوی محبت مې و له یار سره بلد نه وم، نه یم زه د غره سړی یم له ښار سره بلد نه یم. نوی محبت مې دی له یار سره بلد نه یم، او زه د غره سړی یم له ښار سره بلد نه یم. ته که یاره نه راځې نو وایي به چې نه درځم، ته که یاره نه راځې نو وایي به چې نه درځم. او ما نه چېرته کېږي انتظار سره بلد نه یم. ډېرلی ډېرلی. ته که یاره نه راځې نو وایي به چې نه درځم، او ما نه چېرته کېږي انتظار سره بلد نه یم. ما نه تپوس مه کوه چې ښکار دې کله کړی دی، ما نه تپوس مه کوه چې ښکار دې کله کړی دی. او څنګه درته ووایم چې ښکار سره بلد نه یم. ډېرلی ډېرلی ډېر زبردست. یاره غنمرنګه داسې ډنګ غاړې ته مه راځه، یاره غنمرنګه داسې ډنګ غاړې ته مه راځه. او مړ شي مې راتمړیه له دې کار سره بلد نه یم، بلد نه یم. ته راته قرار شریف شاه زه زمزمه کوم، او کېږده ستار دې له ستار سره بلد نه یم. ډېرلی ډېرلی. د ممتاز یو بیت را شو پاچا صاحب. مه غنمرنګه داسې ړنګه غاړه مه راکوه، مه غنمرنګه داسې ړنګه غاړه مه راکوه. زما د هر ماښام سودا به شې زه داسې یمه. مننه شوقي صاحب. بیا به هم تا ته راګرځو، دغه ځوان به ځان را وپېژني. سلام، نوم مې سمیع الله دی او شوګیر مې تخلص دی. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیر خل په همدغې پاتې کېږم. شعر او شاعري مې داسې لږه لږه کړې دي، خو اوس پیر خل زمزمه کوم، پردي غزل کمپوز کوم او پردي غزل. بس نو بیا نو خوښه مو ده چې یوه زمزمه واورو. ډېر په اولو کې فرصت پیدا شو د زمزمې لپاره. مهرباني. پسینه مې د مرمیو باران خوښ دی، په ډیورند ازغنتار پرېښودی نشم. د دنیا کفار به مات کړم دا مې واوره،
خو پنجابه تا توار پرېښودی نشم زه شوګیر به نور دا زړه په قرار نه کم خپل وطن په سور انګار پرېښودی نشم د قدرت الله درمان صاحب غزل دی کمی گناه ور باندې کېږي که ثواب ګران دی څه وکړم ما باندې خدا خانه خراب ګران دی کمی گناه ور باندې کېږي که ثواب ګران دی څه وکړم ما باندې خدا خانه خراب ګران دی ته ولې لاړې پس لاړې چاته څه ووایم ته ولې لاړې پس لاړې چاته څه ووایم وړه پوښتنه ده خو ماته یې جواب ګران دی څه وکړم ما باندې خدا خانه خراب ګران دی کمی گناه ور باندې کېږي که ثواب ګران دی څه وکړم ما باندې خدا خانه خراب ګران دی منافقت نه کوم هو ښکلي مې واړه خوښ دي منافقت نه کوم هو ښکلي مې واړه خوښ دي خو یو سړی را باندې خدای شته بې حساب ګران دی څه وکړم ما باندې خدا خانه خراب ګران دی کمی ګناه ور باندې کېږي که ثواب ګران دی څه وکړم ما باندې خدا خانه خراب ګران دی تل دې همدغسې لوفارې اداګانې کوي تل دې همدغسې لوفارې اداګانې کوي هغه په ما باندې همدغسې خراب ګران دی څه وکړم ما باندې خدا خانه خراب ګران دی کمی ګناه ور باندې کېږي که ثواب ګران دی څه وکړم ما باندې خدا خانه خراب ګران دی دا ورته تل نه تاسو قربان ډېر علي و چکچک ورته وکړئ دغه ځوان په چکچک ورسېږي د درمان صاحب پاچا صاحب یو دوه بیتونه به ورته وړاندې کړم یاد دې هم په خیر وي ځکه دی خو اوس د سفر موزې په پښو کړي دي زه چې راتېرېږمه نو پړک دې په هندارې کا زه چې راتېرېږمه نو پړک دې په هندارې کا ښې وي کله کله لیونی چارې کا او خدایه د کابل جنګونه ورک که امن راوله خدایه د کابل جنکۍ بیرته هوادارې کا او اور که مې زړه وانخیسته یاره معجزه به وي ته خو مې یو ځل سترګې په سترګو کې ایسارې کا عبید صاحب له تا به هم څه واورو مننه سجاد ما نظر دا شی و چې د اریوب د سیمې د شاعرانو غزلې واوره هغه به ښیي د خوست د سیمې شاعران به لږ به ووایو دا زموږ ملګري یوه ټپه ده یوه لنډۍ ده هغه به زه ووایم ما لیوني کارونه پرېښو لیونی کېښول په لنډۍ زنه خالونه پاچا صاحب کومه لنډۍ نه در یادېږي والله نه را یادېږي دوی ته به یې پرېږدو سمه ده زه به داسې وکړم چې لږ به شاته شم دغه ملګری به لږ رامخکې شي کمره به مغه طرف ته کو مهرباني ځوانه نوم دې راوپېژنه مینه و احترامات نوم مې احسان الله او تخلص مې ظهیر دی د اریوب ځاځی ولسوالۍ د علي هیلو کلي اوسېدونکی یم یو غزل به ووایم لږ شوخ دی مهرباني
وای خوار اشیکان لکه عسکر ولاړ وي خوار اشیکان لکه عسکر ولاړ وي وږي وي تږي وي نهر ولاړ وي وای بیا یې په هیڅ چاني نظیر نه لګي چې کله خوا کې دلبر ولاړ وي ډېر زبردست ډېر وای خوار اشیکان لکه عسکر ولاړ وي وږي وي تږي وي نهر ولاړ وي بیا یې په هیڅ چاني نظیر نه لګي چې کله خوا کې دلبر ولاړ وي نن خو سپي سره ښکلی داسې ښکاري لکه ششپوی سره چې په ډر ولاړ وي وای زهیر دې ورک شي لیونی غوندې دی د یار کوڅې کې په ډګر ولاړ وي آفرین دا په ډګر کارونه کوي بام خو مو دی کیسه کې نه دی او ډېر تیز دی پکې لږ احتیاط به کوې تا باندې بیا هم راګرځو دغه اړخ کې مې مشران ناست دي چې دوی خفه نه شي چې وایي چې ځوانانو ته دې نوبت ورکړو خو دوی زړونه چې دي له تاسو هم ځوان دي ځوانانو زه پوهېږم مشره السلام علیکم وعلیکم سلام نوم یې شهنواز تخلص میرخاني دی او د شاعرۍ پیل مې د ډېر د وړکتوب څخه د همدغې سیمې اوسېدونکی د ځاځي اریوب او د پټلاو کلي اوسېدونکی یم هغه کلی دغه سوری پرخې ته نږدې دی که لرې دی یاره داسې 1.5 ساعت مزل دی خو ډېر لرې راغلی 1.5 نه نیم ښه ما وې که 1.5 نیم ساعت دلته ساعتونه لږ ډېر هم دي که نه دلته یو غزل درنه اورو روحاني صاحب مهرباني غزل په خیر داسې لږ غونته دی طاقت په خدای چې زما په یو نظر تا وکړه لاره زما زړه ته روان شوې بې نوباته بې کتاره زما زړه ته په یوه مسکا په نرمه لهجه څو کیسې دې وکړې چې څه په هنر راغلي زما یاره زما زړه ته چې د ستا هجران په وجه ګرانه یاره یقین وکړه دردونه دې رسیږي بې اختیاره زما زړه ته چې تا په رکیب اچولو لاس زما له کس ته چې تا په رکیب اچولو لاس زما له کس ته چاړه دې خاطره کړله تیاره زما زړه ته ناترسه چې ګفتار دې په انکار باندې شروع کړه تا راکړل ګزارونه څو واره زما زړه ته دا مه وایه چې ستا اشنا به بل وي زه شکي یم دا مه وایه چې ستا اشنا به بل وي زه شکي یم نور څوک کله راتلی شي ستا له ډاره زما زړه ته چې د مینې رابطه دی چې په ناز کې سترګې پورته باڼو څوکې اړام کې لکه سپاره زما زړه ته چې د مینې رابطه دی چې په ناز کې سترګې پورته باڼو څوکې اړام کې لکه سپاره زما زړه ته ما نارم زړه خپل نه کړلو د مینې په قانون کې ما نارم زړه خپل نه کړلو د مینې په قانون کې تا کاندې که پر لاره کړه هواره زما زړه ته د هغه چا بشر چې شهنواز به یادول او تا کوز کړلو غني پروردګاره زما زړه ته ډېر ستا خوا کې بل ځوان هم ناستی خوښه دې نه ده چې له ده نه هم یو غزل واورو ما خو ډېره خوښه دی نوم دې را وپېژنه څه نومېږي او د کومې سیمې اوسېدونکی مننه نوم مې خیرجان دی تخلص مې یارمل دی یارمل که ارمل یارمل د ځاځي اریوب اوسېدونکی یم کلی مې پټلا دی د ځاځي اریوب اوسېدونکي چې دی ډېر ښه شعر لیکي ځکه منظرو سره طبیعت سره سرسبزه سیمو سره نږدې پاتې شوي وي نو د دوی ذهن داسې په فطري ډول په طبیعي ډول شعر لیکلو ته جوړ وي مهرباني تا نه به یو څه واورو شعر سره دی خو لږ شوق دی بخښنه غواړم والله نو زه نه پوهېږم چې مشره مې شوق غزلونه هم لکه لیکې والله چې وکړو پوه شوې دا مهرباني وخت داسې په ډار د خولګۍ راکړه په غذاب که کار شي داسې په ډار د خولګۍ راکړه په غذاب که کار شي په سره انګار د خولګۍ راکړه په غذاب که کار شي چې هغه د یار چې یو کنه چې له لیدار ته لاړ و څه په غوډ غور د خولګۍ راکړه په غذاب که کار شي نن خو د بل شانت اشنا پرې نشه کړی یم چې په یو وار د خولګۍ راکړه په غذاب که کټ شي ډېره مننه یارمل صاحب وایي کوم داسې بیت خو تا ته نه یادېږي پاچا صاحب ما نه خو بیتونه کله کله هېر شي ده په هغه پورې به زه هم یو شو غزل دوی ته ووایم مهرباني اسکندر صاحب اجازه خو ده ملاجان صاحب لیکي چې اخ شونډې زنه ورول شرم دی بغیر له تا ژوند مکمل شرم دی او تا نه به نه وي بل غټ غل شرم دی خو بیا هم یې زموږ اتل شرم دی او
تا غاړه راکړه زه به خوله درکړم موږ چاته نه پرېږدو بدل شرم ده تا غاړه راکړه زه به خوله درکړم موږ چاته نه پرېږدو بدل شرم دی او ظالمه غټ سړی چې ایسه کوې مه کوه واخله دا بوتل شرم دی ظالمه غټ سړی چې ایسه کوې مه کوه واخله دا بوتل شرم دی او ملا جان صاحب لیکي چې نازکې شونډې ورته خوږې نه کې اول د کم که دا ځنګل شرم دی او ملا جان سلو جنکو یار به وي بیا هم چې نه لیکي غزل شرم دی بلکل هم ورته شرم دی جار دې له خولګۍ شم چا دروغ درته ویلی دي جار دې له خولګۍ شم چا دروغ درته ویلی دي درد خو په هیڅ چا پسې قربان خبرې نه کوي سلامونه نوم دې راوپېژنه وعلیکم السلام نوم می رحمان الله ده تخلص می پورجی کاکا فورجی یعنی بخی هیچ پلاس نه دا بخی ال ټي ای دی که نه پوهېږم چې ای کې دی ټو جي دی دا بخي آفرین ښه څومره وخت کېږي دا تخلص یې ښایي یاره تقریبا د 4-5 کاله کېږي دغه فورجي دی ولې ایښی دی په څه معنا دا مې د وطن ته خپلې خاورې ته تیز خدمت کوله ښه یعنې څوک چې تخلص دا رقمګیري هغه په چټکۍ سره په سرعت سره کارونه کوي همداسې ده آفرین دی آفرین نو څه به را سره شریک یې بس د غورځنګ صاحب یو څو ټپې دي پاچا صاحب ته د ډالۍ وي ډېره مننه تا باندې شیدا یما ووایه چې ستا یما کله چې یریوب نه ځو ځان سره دې بیایمه وای وای غم دې وخوړم وای وای غم دې وخوړم نه یې ظالمان کوي نه یې افغانان کوي زما په زړه خودکشملې دا قاتل جانان کوي وای وای غم دې وخوړم وای وای غم دې وخوړم راشه تا باندې شیدا یما ووایه چې ستا یما کله چې یریوب نه ځو ځان سره دې بیایمه وای وای غم دې وخوړم وای وای غم دې وخوړم ستا منزلونو کې یمه رسېدو امیدونو کې یمه ستا منزلونو کې یمه رسېدو امیدونو کې یمه ډېر علي دا په چکچکو به درګه کوي سلام او نیکي ښېلې ته وړاندې کوم تا ته او پاچا صاحب ته د ګروپ ټول ټیم مرګلو ته نوم یې زما رتشا تلاش دی او د اریوب اوسېدونکی یم نو تلاش صاحب له تا به څه واورو ډېره خوندوره مشاعره روانه ده او ډېره خوندوره دی او ډېر خوند یې وکړلو او خدای شته چې ما خپله ډېر خوند ته نه واخیستلو ډېره خوږه دی او ډېر خوند کوي ویلې نه زه به یو غزل درسه شریکم چې یایې چې ګنهګار یم خم د خدای خم د دلدار یم نه مې لوز نه مې قسم شته نه مین په یو جانان یم مینه په خوله وایم مینه نه لرم حیوان یم هم مینه د بېپده هم ګناه مې بېوفا دی ما ته کومه مخامخ شي زویم دا زما لیلا دی ډېر علي سکندر صاحب ویډیو کې راځي بس چې ویډیو کې راځي بس همدلته یو داسې څه ورسره شریک کړه چې دغه ځوانان بیخي ډېر زیات خوشحاله شي څه روا شوخي د ناز په ډب ادب ته اړوي څه روا شوخي د ناز په ډب ادب ته اړوي لټ په لټ ماهی بدنه پیغله رب ته اړوي او مخکې دوه کوتي د غومبرو سترګکونه دي مخکې دوه کوتي د غومبرو سترګکونه دي خود سړی له یو مذهب نه بل مذهب ته اړوي مخکې دوه کوتي د غومبرو سترګکونه دي خود سړی له یو مذهب نه بل مذهب ته اړوي بوی چې د وینو عطر وکړي د ماڼۍ خښتې بوی چې د مینې د وینو خښتې وکړي او بوی چې د وینو عطر وکړي د ماڼۍ خښتې خټه مو د غوښې چې پاچا کالب ته اړوي او نه چې بیا پنجاب ته هجرت وکړو له جنت وطن نه چې بیا پنجاب ته هجرت وکړو له جنت وطن مخکې خخ نظر مې د اوربل غضب ته اړوي ډېره مننه نو که مو خوښه وي زه به م یو انتخابي غزل له تاسې سره شریک کړم خوښه مو ده
وایي زړه ولې خورې قربان پام دې په بله واړوه زړه ولې خورې قربان پام دې په بله واړوه کرار یې کښېنه یو پښه دې په بله واړوه او که نه غږېږي وغږېږه زړه ته یې نږدې کړه که نه غږېږي وغږېږه زړه ته یې نږدې کړه که مخ اړوي مخ ورپسې خپله واړوه چې ځې ځه بار بار مه وایه چې ځمه ځمه ځم چې ځې ځه بار بار مه وایه چې ځمه ځمه ځم چې ځې لاړه شه خدای دې له کابله واړوه چې ځې ځه بار بار مه وایه چې ځمه ځمه ځم چې ځې لاړه شه خدای دې له کابله واړوه او که زهر وي زمزم وي که اوبه وي د انګور که زهر وي زمزم وي که اوبه وي د انګور څه مال راکړه ژونده څه هغه له واړوه او څاروان شه بهسودواله خلک سمې خوا ته بوزه د هیلو قافله دی له ځنګله واړوه نو په دې هیله چې خوښ شوی مو وي دلته یو بل ځوان به هم رامخکې کړو خوښه مو نه ده چې یو څو شعرونه ترې واورو مهرباني ستا نوم څه دی نوم یې مکمل دی د پکتیا ولایت د ریبزرځای ولسوالۍ د خوځښېلو کلي اوسېدونکی لږ رامخکې شه له تا به هم یو څه شی واورو که غزل در سره وي ټپې در سره وي بیتونه در سره وي د افسر صاحب یو غزل دی چې له مامه کوئ زما د حال پوښتنه چې مې ونه کړه اشنا د حال پوښتنه او جوړ ناروغه وم جهان را پورې راغی خو بس ومې نه کړه تا د حال پوښتنه جوړ ناروغه وم جهان را پورې راغلی خو بس ومې نه کړه تا د حال پوښتنه قدر دغه کې د 50 بیتونه ډېر مختصر همکاري له تا وغوښته مخکې خبره کړې وه چې اوس مې حافظه کمزورې شوې ده اوس رانه په یاد غزلې مه غواړه نو دی په یاد وایي بیا داسې وکړه چې وچ بادام وچه میوه دا له ځانه سره ګرځوی 50 دغه کې بیتونه لګغه دي چې مې ونه کړه اشنا د حال پوښتنه او جوړ ناروغه وم جهان او هغه د درویش دراني کې له مخه یو طرف ته شوي نو هیر به دې کړي زما جانان لکه هنداره حافظه نه لري که اوس هم ډېر بهترین بیتونه را سره شریک کړل همدا یو څو بیتونه وو د اوسار صاحب وو همدا مې یو څه دنې اورېدلي وو ډېر خوند یې وکړل حکیم جان فریادي زیات شعرونه خپله ماته د 50 غزل ډېر خوند راکوي خو 50 یو څو بیتونه دي چې پیغمبر نه یې ملایک هم نه یې خدای نه یې تخته خپل کار دی کوه درومه دومره شای نه یې 50 مننه دا بیتونه کوم بیتونه دي پاچا صاحب همدغه بیتونه همدرد صاحب د خدای وبخښي دا د همدرد صاحب بیتونه دي د همدرد صاحب یاد دې تل پاتې وي اروا یې ښه ده ستا شاته یو بل ملګری ناست دی غواړم چې له ده سره هم خبرې وکړمه لږ رامخکې شه ځوانه نوم دې هم را وپېژنه السلام علیکم ستاسو قدرمن ټیم پاچا صاحب ته ښه راغلاست وایم زه د اریوب د خوځښېلو د قوم اوسېدونکی او غزل دی ګرانه زما چې ستا ښایسته شولو پام ګرانه زما چې ستا ښایسته شولو پام راته کېدې خو په سمه لار کې دام او ما نه هېره شوه نشه د شرابونو ما نه هېره شوه نشه د شرابونو چې مې وڅکلو دا ستا د مینې جام او نوره څه غواړې له مانه خوږه یاره نوره څه غواړې له مانه خوږه یاره ستا لپاره خو مې ژوند کړلو لیلام او مازدیګر لکه اختر را باندې تیر شي مازدیګر لکه اختر را باندې تیر شي چې یار ودرېږي دیدن ته پاس په بام او قیسه تا چې راته ټینګه غېږه راکړه قیسه تا چې راته ټینګه غېږه راکړه زما نوم دې کړو ټول کلي کې بند دوستانو د اریوب په ښکلي منظر کې یو او دلته له ځوانانو سره یو ډېره ښه مشاعره روانه ده داسې به وکړو چې دغه برخه به یې همدلته پای ته ورسوو د دې سیمې نور ځوانان هم راورسېدل غواړو له دوی سره هم وغږېږو یوه لنډه شان مشاعره ورسره وکړو دوستانو کولی شئ په تبصرو کې په کمنټونو کې هم راته ولیکئ چې نور څوک تاسې لپاره په دغه سیمه کې یا په دغو ځایونو کې میلمانه کوو یا نورې داسې کومې سیمې دي چې تاسې غواړئ ستاسې لپاره یې په سکرین وښیو د اوس لپاره موږ ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ